مشر خیر راغلی او خدای دې تاسو دې راته ضروري دي دا دومره اسانه هم نه وه دې کې دي دا درې میاشتې مونږ مسلسل لمانه پاتې یو بل په اخلاص سره بخښنه وکړئ یو بل له امنیتونه نن دا کومه غونډه ده او کومه موضوع ده دا د دوو قومونو یا د دوو کورنیو په مابین کې یو تنازع او یو اختلاف او یو فاصله راغلی وه د هغې فاصلې د اصلاح په خاطر باندې موږ د مرکزن او د بعضې مخورو علماو زیرا یو زیفوه خلکو په منځګړتوب باندې چې دغه د کونړ ورونه او دلته د خوږیاڼو ورونه چې دا جلال بیګ په نامه باندې د دوی دغه د معزلې دپاره هم بې قید و بې شرطه واکونه ترې واخیستله اخره د دې ورونو هغه اخلاص او مینه وه چې هغه یې د دې مشرانو په وړاندې کېښوستله او لله الحمد تاسو ویل چې نن هغوی د ورورۍ په فضا کې یو بل سره د عفو او د درګذرۍ په چوکاټ کې چې په دې کې مړي هم شوي په دې کې زخمیان هم شوي په دې کې مالي او تاوانونه هم شوي دغه ټولو ناخوالو ته چې هغه قرآن کریم د هغې پیشنګویي کوي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین مؤمن دا دی چې هغه به غوسه ښکته کوي عفو به کوي درګذري به کوي د دغې عفو او د درګذرۍ دغه نتیجه وه چې نن الحمدلله تاسو په دې محضر کې ولیدله دغه ورونه یو بل سره د مینې او د محبت په فضا کې د دغې مشرانو په منځګړتوب او په خیرخواهۍ باندې غاړې په غاړۍ شولو یو بل ته یې د ورورۍ لاس ورکړ یو بل یې د ورورۍ او د مینې او د محبت غېږه ورکړه او هغه ناخوالو ته د پای ټکي کېښودله شوه آینده دپاره به په خپل مابین کې د دوو ورونو په شکل باندې ژوند کوي په نصیب کې و خدای دې د ټولو ستړې و ستومانې بس کېنئ تاسو کېنئ دومره اسانه هم نه وه دې کې دي دا درې میاشتې مونږ مسلسل شپاړس بجې کوششونه کړي دا چې د جلال بیګ ولایت قنداري د ننګرهار د ولایت د شیرزاد د ولسوالۍ د کودخیل د قریې اصلي اوسیدونکی او جانب مقابل حاجي محمد ولد محمد ستار د کونړ ولایت د کړنګل اصلي اوسیدونکی او پهلوان ولد شکرخان د کونړ د ولایت د مرکز د اډوال اوسیدونکي ترمنځ ځینې جنجالونه رامنځته شوي وو او بیا یې د ډېرو جنجالونو څخه وروسته په خپله خوښه او رضا یوې اصلاحي جرګې ته عام و تام واک او اختیار ورکړو د جرګې مشرانو د همه جانبه تحقیق او څېړنو څخه وروسته او د مدعیانو د بیان له مخې لاندې فیصله لازم وګڼله دا چې په نوموړې موضوع کې ځینې قتل او جرح هم شوې وه او د پهلوان او حاجي محمد فریق په خپلو بدو اعتراف هم کړی و خو د جرګې مشرانو د پوره بحث څخه وروسته د موضوع د دایمي حل لپاره لازم وګڼل چې دواړه فریقه به یو بل ته بخښنه او بخشش کوي که هر فریق د اثبات په صورت کې یو پر بل تجاوز وکړو جرګې ته به 50 لکه افغانۍ 2 غویان او 100 من وریجې جرم ورکوي او متجاوز فریق به قوم حکومت او جرګې ته پړ او ملامت وي او د جرګې مشران به د مظلوم ترڅنګ ولاړ وي ومن الله توفیق پورتنۍ فیصله موږ دواړو فریقو ته د منلو وړ ده دا د ټولو مدعیانو ګوتې دي پورتنۍ ګوتې زموږ په محضر ولګېدې او بیا مشرانو دلته امضاګانې کړي دي دغه طرف متخصص مثل مخامخ د مشرانو امضاګانې څنګه چې وشوه چې منټل دی تاسې هغه محضر کې یو